اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو استادانو، ادیبانو، فرهنګي شخصیتونو، قدرمنو مېلمنو او کرم خاوندانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ دلته د یو ستر شخصیت پوهان صدیق الله رښتین صاحب د 28م تلین د درناوي لپاره ټول شوي وو. داسې یو انسان چې د قلم رڼا د نسلونو ذهنونه روښانه کړل او د ادب په سفر کې نوې لارې پرانیستلې. په همدې پرتمیره غونډه کې د هېواد ادبي بهیر نه ستړي کېدونکي هڅې او پرله پسې خدمتونه یادول ضروري ګڼم. له تېرو شپږو کلو راهیسې هېواد ادبي بهیر هره اونۍ پرته له ځنډه خپلې ادبي غونډې ترسره کړي دي او لا خپلې ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته دوام ورکوي. دا د نن په داسې یو پړاو کې ولاړ یو چې د بهیر 282 ونیزه غونډې شاهدان یو. دا دوام، دا استقامت او نه ماتېدونکې هڅه یوازې د ژمنو ادیبانو، تر قلم لاندې انسانانو او د فرهنګ د مینوالو په برکت شونې شوې ده. دا شمېرې یوازې شمېرې نه دي، بلکې د زړه له ادبي تودوخې جوړ تاریخ دی چې د بهیروالو راتګ، ګډون او ګډ کار د خورا پیاوړتیا نښه ده. لوی استاد پوهان صدیق الله رښتین صاحب د افغانستان د معاصر ادب یو له هغه سترو ستنو څخه و چې د پښتو ژبې ودې لپاره یې عمر، پوهه، تجربه او زحمت ټول وقف کړي وو. رښتین صاحب یوازې یو لیکوال نه و، بلکې یو ښوونکی، یو لارښود، یو مفسر او یو داسې فرهنګي مشعل و چې د ژبې تاریخ، فلکلور، نقد او څېړنې په ډېرو برخو کې ژورې څېړنې وکړلې. د هغه لیکنو د وخت د تورو تیارو له غېږې موږ ته رڼا راوښوده او د هغې علمي میراث لا هم د نسلونو د زده کوونکو لپاره د پوهې سرچینه ده. رښتین صاحب د پښتو ادب په لمن کې هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې د وخت په تېرېدو یې ارزښت لا پسې لوړېږي، کمیږي نه. ګرانو دوستانو، نن چې موږ د داسې یو سترې علمي څېرې یاد ته ولاړ یو، په همدې وخت کې زموږ مسؤلیت لا درنیږي. دا زموږ لپاره یو پیغام دی چې د هېواد ادبي بهیر او ورته فرهنګي مرکزونه هېڅکله یوازې پرې نه ږدو. نن چې د دې وطن ځوان شاعران، ادیبان، فرهنګیان د هر ډول ستونزو سره سره خپله لاره نه پرېږدي، هره اونۍ راځي او له فرهنګ سره مینه کوي، دا خپله د قربانۍ او ژمنتیا ستر مثال دی. نو مشران، کشران، مینوال او د ادب پلویان باید لاس ورغځوي، ملاتړ یې وکړي، مرسته یې وکړي او د دې بهیر هر اړخیزه پیاوړتیا یقیني کړي. راځئ چې یو ځای ډاډ ورکړو چې د قلم رڼا به نه مري، دا ادب مشال به نه مړ کیږي او د فرهنګ دا مبارک سفر به د هرې ورځې په تېرېدو نور هم پیاوړی کیږي. مینه او درنښت، شاه وزیر وزیري.